فرمایي چې ولا تمشي فی الارض مرحا، په دې ځمکه کې په کبر او تکبر سره مه ګرځه. د دې کبر او تکبر مقصد دا دی چې انسان په دې ځمکه باندې رواني ګرځي او دې د خپلې د پیسې د خپلې ګټې نه ښکته کړي. زموږ مقصد هم نن په دې موضوع کې دا دی چې کوم انسان د الله په دې ځمکه باندې ګرځي، د الله د ځمکې نه بار کېدلی نه شي، د الله د ملکیت نه بار کېدلی نه شي. که ته مشارق الارض او مغارب الارض ته ځان ورسې، خو هم د الله ملکیت دی او د الله د بادشاهۍ نه په یو طرف کې ته نشي خلاصېدلی او نه بچ کېدلی شي. نو چې نشي بچ کېدلی، الله رب العالمین درته ګوري، نو دا د تکبر ماده دا به موږ د خپل ځان نه وباسو. دا که عامو لارو باندې ځو هم دا د تکبر ماده ده، دا به د ځان نه وباسو، دا پیسې به پورته کوو. ځکه الله موږ ته په دې باندې وعید راکړی دی او دا الله نبي موږ ته په دې باندې وعید راکړی دی چې ګورئ دا کارونه مه کوئ. نبي علیه صلات وسلام حدیث کې فرمایي چې هر هغه پیسې چې هغه د انسان د دې ګټیو نه لاندې، نو دا د انسان په اور د جهنم کې ګوره راکاږي. او دا اور د سړی د یو معمولي تیلی لاس کې ونیسي، دا به څنګه د خپل اندام ته دا ټینګ شي چې دا به ونیسېږي، بلکې هغه به چغې او رمباړې وایي د دې نه. لیکن موږ په دې باندې شیطان زورور کړي او بهادر کړي چې دا خپلې پیسې هم د خپلې ګټیو نه لاندې کړي دي او دې ته بیخي د موږ د سره سوچ نه کوو. نبی علیه صلات وسلام فرمایي لا ینظر الله رب العالمین هغه انسان ته نه ګوري چې هغې د کبر او د تکبر د وجې نه دا پیسې ښکته کړي، په دې ځمکه باندې روان دی او ګرځي. الله رب العالمین د ته نه ګوري. یو حدیث کې دا دی، نبی علیه السلام فرمایي چې 3 کسان داسې دي چې د قیامت په ورځ به رب العالمین هغه ته د رحمت په نظر ونه ګوري، ولا ینظر الیهم، نه به ورته الله د رحمت په نظر ګوري، نه به سره الله خبرې وکړي، او ولا یزکیهم، نه به الله پاک کړي، ولهم عذاب علیم، او د ټولو انسانانو نه به دغه یو لوی عذاب الله رب العالمین ورکوي. یو پکې هغه انسان دی چې هغې د خپلې پیسې د خپلو ګټیو نه ښکته کړي دي. دا څومره د وعید خبره ده، سخته خبره ده چې الله رب العالمین خپلو بندګانو سره د قیامت په ورځ څنګه چې د هغه د شان مناسبې خبرې کوي او الله رب العالمین تا د خپلو خبرو نه نامحرومه کړي. اوس موږ او تاسو د دنیا کې 3 شیانو ته انسانانو لکه فرضاً په دې دنیا کې عام ضرورت دی، الله رب العالمین 3 واړه عام کړي دي. یو ته د انسانانو ضرورت دی چې هوا ده، الله رب العالمین ته هیڅ چا په ملکیت کې نه ده ورکړې چې هوا رب العالمین دا والوځي، د هر چا کور ته ورځي، د هر چا په بدن باندې ورشي. دویم د انسانانو دپاره اوبه دي، دا اوبه الله رب العالمین د چا په ملکیت کې نه دی ورکړې. ته په خپل کور کې کوې وباسه، ته به د خپل کور نه اوبه استعمالوې، هغه الله رب العالمین تعالی درکړي دي. دریم ګوره قرآن مجید دی، دا که موږ او تاسو ته چا ویلی چې په دې سعودي کې او په دې حرم کې د الله رب العالمین خبرې دي، نو موږ او تاسو به هر سړي به دا شوق کولی چې دا د الله خبرې به څنګه وي، و دې ته زموږ او ستاسو ضرورت و چې د الله دا خبرې موږ او تاسو واورو. نو الله رب العالمین دا خپل کتاب عام کو، که یو سړی مولا دی د هغې کور ته ورشه هم دا قرآن مجید به پروت وي، که یو سړی امي دی ورشه د هغې کور کې به هم دا قرآن مجید پروت وي، که بیخي پرې نه پوهېږي هم د هغې په کور کې به دا قرآن مجید پروت وي. نو دا د الله خبرې دي، الله موږ ته عامې کړي دي او د الله خبرې خوږې دي. لیکن د قیامت په ورځ به دقسې انسانان د الله رب العالمین د دې خبرو نه نامحرومه شي، الله به سره خبرې نه کوي. ځکه نبي علیه صلات وسلام یو ورځ ناست و او ابو هریره رضی الله تعالی عنه هم ورسره دی، عبدالله بن عمر رضی الله عنه را روان دی او د هغې دا پیسې له ګونده کې ښکته وې. نو نبي علیه صلات وسلام ابو هریره رضی الله عنه ته وویل ته پام وکړه ابا هریره دا څوک دی؟ هغه چې راووته چې واپس نه وته ویل یا رسول الله عبدالله بن عمر رضی الله عنه را روان دی. چې هغه راغی نبي علیه السلام ورته ویل ان كنت عبدالله فرفع ازارک، ویل که ته رښتیا د الله بندې نو دا خپلې پیسې دې پورته کړه، که ته رښتیا د الله بنده. اوس دې حدیث ته سوچ وکړئ چې هر انسان دې دا سوچ وکړي چې یاره زه رښتیا د الله بنده یم، نو دا حدیث ما ته متوجه دی. دا ځان عبدالله بن عمر ته نبی اسلام ټیک دا وخت کې خطاب کړی دی، خو ما او تا ته هم دا خطاب دی، ځکه نبی اسلام وایي ان كنت عبدالله، که ته چېرته رښتینې د الله بندې، فرفع ازارک، دا خپلې پیسې دې پورته کړه، فرفع ازاره الی نصف ساقیه. عبدالله بن عمر رضی الله عنه دا خپلې پیسې به د نیمو پونډیو ته راپورته دا پیسې راپورته کړې وې، تر دې پورې چې وفات شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره نه بیا وروسته نشو. عزتمندو دا د الله د نبي خبره ده، دا د یو چا پورې منحصره خبره نه ده، دا زموږ او ستاسو پیغمبر دی او موږ او تاسو ته داسې لار راښیي چې هغه زموږ او ستاسو دپاره سبا د قیامت په ورځ باندې د کامیابۍ ذریعه رب العالمین وګرځوي. او دارنګې عزتمندو انسان دې دا هم نه وایي چې یاره زه خو د کبر د وجې نه دا نه کومه یا د تکبر د وجې نه دا نه کوم، نه، نبي اسلام د دې نه مطلق امر د دې کړی چې ګور دا کار مه کوئ. یو حدیث د ابو داود کې دی چې نبی علیه السلام ناست یو صحابي یو کس راغی، هغې مونځ کو، نو د هغې پیسې ښکته وې.
نو چې کله مانځه باندې ودرېد نبي علیه صلات وسلام ورته لاړ شه اودس وکړه. هغه لاړ اودس یې وکړ راغی بیا یې لمونځ وکړ بیا لاړ بیا راغی بیا یو کس ته ویل یا رسول الله دا دې بار بار ولې ولېږه چې دا اودس دې پرې وکړه. ویل د دې وجه دا وه چې ده دا پیسې خپلې ښکته کړې وي. دا پیسې چې انسان ښکته کوي د حدیث کې ورسره دا د دې وعید نه به دا معلومه چې د انسان پې د سر اودس نه کېږي او بیا انسان راشي او الله رب العالمین ته د کبر په دغه کې ودرېږي جامه کې ودرېږي. نه انسان له پکار دا د عزتمندو چې انسان الله ته ډېر په عاجزۍ باندې ودرېږي ځکه الله زمونږ رب دی او الله موږ ته وایي چې ای زما بندګانو تاسو فقیران استئ تاسو غریبانان استئ مسکینان استئ ستاسو رب غني دی. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله ای خلکو ټول په ټول الله ته محتاج استئ. موږ چې د مانځه باندې ودرېږو دا مونځ کوو نو دا د دې دپاره کوو چې موږ محتاج او الله رب العالمین نه پې خپلې هغه حاجتونه غواړو چې یا رب العالمین زمونږ مشکلات دی د قیامت د ورځې مشکلات دی د ذوالقدم مشکلات دی د میدان محشر مشکلات دی د بچو مشکلات دی د دنیا د ماحول مشکلات دی. الله دا مشکلات ته موږ ته آسان کړه. نبي علیه السلام چې به هر مشکل کار کې پېښ شو مانځه ته به یې توجه کوله. نو چې کله موږ او تاسو مونځ کوو نو په مانځه کې پکار دا چې مؤمن انسان خامخا دا خپلې پیسې دومره راپورته کړي چې کم از کم د دې دا ګټۍ په دې مانځه کې ښکاري ځکه که دې دا ګټۍ په دې مانځه کې په ټیکلي ګوره د ده مونځ د الله په دربار کې قبول نه دی. که صحیح حدیث دی امام ذهبي الکبایر کې ذکر کړی دی دا روایت د ابوداود روایت راوړی دی او دا یې په ګناه کبیرو کې شمارلی دی عزتمندو وړه ګناه هم نه ده. ګوره عام طور باندې چې انسان په مانځه کې خو د ده لازمي اهتمام وکړي او د مانځه نه بغیر چې هم موږ او تاسو ګرځو چې موږ او تاسو دا خپلې پیسې راپورته کړي د الله د نبي په طریقه باندې خپله زندګي دې کوو.